بسم الله الرحمن الرحیم. خندا ته هم وخت ورکوه. یوه څېړنه ښایي چې 4 کلن ماشوم په ورځ کې په اوسط ډول 300 ځله خندا کوي او لویان د ورځې په اوسط ډول 15 ځلې خندا کوي. موږ د خپل وخت د مصروفیتونو او فشارونو د محدودیتونو په منځ کې خندا هیره کړې ده. د ورځې خندا مو وضعیت ښه کوي او سختو شېبو کې راسره دا مرسته کوي چې په آرامه او خوشحاله زړه د ستونزو د حل لپاره فکر وکړو. دا په خپل ورځني تقسیم اوقات کې ځای پر ځای کړه چې هر سهار به هندارې ته 15 دقیقې خاندئ چې د ورځې کارونه مو په خوشحالۍ سره ترسره شي. رحمان بابا وایي خوب خندا په بېغمۍ کېږي رحمانه، چې په زړه دې د یا غم وي څه به خوب څه به خندا کړي. د دې شعر کې پټ حقیقت یو څه واضح دی، خو انسان باید د الله او د هغه د رسول پرته د بل چا سره دومره مینه ونه کړي چې د شپې خوبونه یې وتښتي، ځکه دنیا د لالچ او فریب نه ډکه ده او هدف نننۍ مینه نه لري. باید د خپلو خفه اذهانو ادون او بدلون په خاطر د اسلام په چوکاټ کې په شرعي ډول خندا وکړو چې هم مو ستونزه زړونو ته تسکین وروبخل شي او هم رانه خدای ناراضه نه شي. دې ته مو پام وي چې بېځایه خندا د انسان عزت کموي او د اړتیا نه ډیره یې کول د مخ نه نورانیت